څنګه پوهېدلی شو چې یوه نجلۍ بالغه شوې ده او که نه؟ که غواړئ چې تاسو هم له همدې حقیقت څخه خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، نن مو درته په همدې ویډیو کې ډېر ضروري او په زړه پورې معلومات راټول کړي دي، نو په ویډیو کې راسره تر پایه پاتې شئ. په شتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. دوستانو، زموږ او ستاسو په معاشره کې ډیری خلک داسې دي چې هغوی په خپلو نجونو نه پوهیږي چې آیا دا بالغې شوي دي او که نه. په دې ویډیو کې مو تاسو ته هغه ټول معلومات راټول کړي دي چې تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې پوه شئ چې دغه جنۍ بالغه شوې ده او که نه. دوستانو، په نجونو او هلکانو کې بلوغ ته رسېدل یوه ځانګړې مرحله ده چې د دغه مرحلې په رارسېدو سره دواړو نجلۍ او هلک ته ځانګړي مسؤلیتونه ور په غاړه کیږي. ډېرې نجونې بلوغ ته د رسېدو په نښو سمې او په کامل ډول نه پوهیږي او یا په دې نه پوهیږي چې اوس باید دوی څه وکړي او کوم مسؤلیتونه ور په غاړه کیږي. په دغه موده کې باید مورګانې په خپلو لوڼو ډېر پام وساتي. په هغوی کې د بلوغ د نښو راښکاره کېدو په صورت کې هغوی ته لارښوونې وکړي او هغوی د خپلو نویو مسؤلیتونو سره بلدې کړي او ورته وښیي چې اوس باید څه او څنګه وکړي. د هرې جنۍ تر ټولو ډېر مسؤلیت یې مور لري، یعنی کله چې مور ورباندې پوه شي چې لور مې بالغه شوه نو سمدستي ورته باید خپل مسؤلیتونه ور وښیي او ورته ووایي چې ته اوس بالغه شوې وې او خپل مسؤلیتونه په داسې طریقه سرته ورسوه. که په خپلو لورګانو کې مو له دې نښو څخه هر یوې ته پام شو نو باید هغوی ته اړینې زده کړې ورکړئ او همدارنګه هغوی له دغو نښو څخه هم خبرې کړئ او پوه کړئ چې د دغو نښو په لیدو باید حیرانې او اندېښمنې نه شي. دوستانو، دا وه د دې مهال معلوماتي ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره داسې معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.